پر خوست د پاکستاني وحشت نوی اړخ رسوا شو. د کونړ او خوست پر ځینو سیمو د پاکستان له هوایي بریدونو د یوې اونۍ په تېرېدو د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف تایید کړه چې د دغو بریدونو په لومړیو ساعتونو کې 100 ماشومان وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آګ ایوا چهارشنبه د وري پر 21مه په یو ټویټ کې ویلي د ماشومان په داسې حال کې چې ویده وو د پاکستاني الوتکو لخوا پرې برید وشو او په خپلو کورونو کې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د شمیرو له مخې په خوست ولایت کې 12 نجونې او 3 هلکان او په کونړ کې هم 3 نجونې او 2 هلکان وژل شوي دي. ایوا ویلي موږ په دې غمیزه خواشینۍ او غمجن یو. په افغانستان کې د یونیسف دغه مسؤل ټینګار کړی چې د ماشومانو پر خلاف هر ډول تاوتریخوالی باید ودرول شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په جدي توګه له لوریو غوښتي چې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ ملکي وګړو او بنسټونو ته له زیان رسولو ډډه وکړي او تر خپل وسه په هر حالت کې د ماشومانو د امنیت د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د ویلو ده چې د جمعې پر شپه د وري پر 26مه د خوست او کونړ په ځینو سیمو د پاکستان په هوایي بریدونو کې د لومړنیو شمیرو له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 50 تنه ووژل شول. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.